سلامونه درنو لیدونکو، ستاسو پام را اړوم د نن ورځې دوو مهمو او وروستیو ریپورټونو ته. محمد حنیف اتمر ښاغلی اتمر وایي د سولې لپاره د سیمې له هیوادونو سره کار کول یې لومړیتوب دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر محمد حنیف اتمر وایي په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع نشته او دا د سولې بهیر کې لویه ستونزه ده. ښاغلي اتمر یکشنبه د کار له پیلولو وروسته په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل په نوې دنده کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې پر موضوع کار کول لومړیتوب دی. کرونا ویروس او 5G. آیا کرونا ویروس د 5G ټکنالوژي نه خپریږي؟ په بریتانیا کې کرونا ویروس د 5G موبایل ټکنالوژي نه خپریږي. خبره خپره شوې ده او له هغه وروسته خلکو د موبایل شرکتونو 2 ټاورونه سوځلي دي. په بریتانیا کې دغه خبره چې کرونا ویروس د 5G موبایل سرویس یا ټکنالوژي په مرسته خپریږي ډیرو خلکو منلې ده او ډیرو خلکو تیره ورځ په برمنګم، لیورپول او میریسایډ کې د موبایل ټاورونه سوځلي دي. یو شخصي مخابراتي شرکت همداراز ویلي دي چې د دوی نور 4 ټاورونه هم په نښه شوي دي. د ویډیو له کتلو مو ډیره مننه. کومو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې درسره لایک او شیر کړي او د الله ښایسته او په زړه پورې خبري مطالب لپاره یاران پریس حتما سبسکرایب کړي.